افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام په پایلوبه کې ایرلنډ ته په ماتې ورکولو سره د همدغو سیالیو اتلولي وګټله. صحرا جام د روانې زیږدیزې میاشتې په 14مه نیټه پیل شوی چې تېره شپه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه نه یوازې د همدغو سیالیو پایلوبه وه بلکې د نوروز منګل د نړیوال کرکټ وروستۍ لوبه هم وه. پوره 7 کاله او 10 ورځې وړاندې نوروز منګل د همدغه ایرلنډۍ لوبډلې پر وړاندې لومړۍ نړیواله شلوریزه لوبه کړې وه چې وروستۍ لوبه یې هم د همدغه لوبډلې پر وړاندې وکړه او د نړیوال کرکټ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. د کرکټ ملي لوبډلې ایرلنډ ته په پایلوبه کې په 10 وکټو ماتې ورکولو سره په شلوریز کرکټ کې نوی ریکارډ جوړ کړ. که څه هم تر دغو سیالیو وړاندې ایرلنډ له افغانستانه زیاتې سیالۍ ګټلې وې خو افغان لوبغاړو په صحرا جام سیالیو کې 2 ځلې ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دا ستره بریا ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. یعنې بې شکه چې همدا ورزشکاران دي چې د هیوادوالو په شونډو مسکا راولي، یعنې هیوادوالو ته خوښي وربخي، نو د دوی د لا زیاتو بریاو په هیله چې د اته مملکتو کې داسې ممالک دي چې هغوی 100 کلن تاریخ د کرکټ لري، ولې هغو ته په داسې رقم ماته ورکړه چې هغه ثبت د تاریخ شو. لکه بیګا ایرلاین ته په 10 وکټو یعنې دوی هیڅ آوټ نه درلود ماته. د کرکټ د ملي لوبډلې دغه اتلولي له هیواده بهر رسنیو او کرکټ مینوالو وستایله او دا یې د ملي لوبډلې پرمختګ وباله. د کور دننه مینوال د کرکټ ملي لوبډله د ملي یووالي سمبول ګڼي او بریا یې د ټول ملت ګڼي. افتخار افغانستان میشه، پس او مربوط تنها نه پشتون نه ازبک نه هزاره و نه هیچ ملیتی میشه، پس ملیت افغانستان است. د کرکټ ملي لوبډلې د بیدیا جام سیالیو کې ټولې 15 سیالۍ وکړې چې هیڅ ماته ونه خوړه او په ټولو سیالیو کې بریا وګټله. د ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر نوروز منګل چې په پایلوبه کې افتخاري لوبډلمشري وکړه هم له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. نوموړی به تر دې وروسته د ملي لوبډلې د ټاکونکي ډلګۍ مشري کوي. اوله خو شکر د الله نه چې یو داسې یو ښه مقام یو ښه عزت الله را په کرکټ کې. یقینا کرکټ کې زما په خپله پوره ارمانونه پوره شوه، کوم ارمانونه مې خواهشات چې او رضاین چې کله زه کوم وین سره کوم دا زه ډېر فخر محسوسوم. د کرکټ د ملي لوبډلې آلراونډر نبي ساحل چې په یادو سیالیو کې ښې لوبې کړې وې د پایلوبې ترڅنګ د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی اعلان شو. د بیدیا جام سیالیو کې ټول 8 ګډونوال هیوادونه 2مه درجه و چې د همدوی په نوښت او د کرکټ د نړیوالې شورا په همکارۍ په متحدو عربي اماراتو کې وشوې.